تیرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن پوله د احتجاج کوونکو او پاکستانی فوز ځواکونو ترمنځ انخطو ورسته اوس حالات یو ځل بیا سم شوي دي. ولې بیا هم په چمن لار د بابي دوستي سره نږدې د تاجرانو او سیاسي غړو لخوا د پاسپورت او ویزې قانون په ضد احتجاجي پرلط اوس هم روان دي. د حکومت ګمان دی چې په چمن پوله دغه غیر یقیني صورتحال سموده لپاره به هم دغه سوي. د پاکستان حکومت په چمن پوله دغه خراب حالات کنټرول کولو لپاره یو اهم ګام پورته کړی. د کوم تر مخه چې په ضلع کلا سیف الله کې د افغانستان سره لګیدل سیمه بادینی کراسینګ پوینټ په مکمل توګه د کلاولو پریکړه کړې ده. د کومه مقصد چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت او خلکو ته په تګ راتګ کې اساني جوړول دي. ځای قبایلو د حکومت دغه ګام ستایل دي. د بادینی کراسینګ پوینټ منزوري په کال 2018 کې شوی و او دغه منسوبې لپاره ځای قبایلو ډیره قرباني ورکړې و او حکومت ته یې 300 ایکړ ځمکه بغیر څه د پیسو ورکړې و. په کال 2014 کې په بادینی کراسینګ پوینټ باندې کار سر ته رسیدلی و او په کال 2020 کې دغه پروژې په باقاعده ډول پرانسته شوی و. خو ولې په کال 2021 کې د سکیورټي اندېښنو له کبله بادینی کراسینګ پوینټ بند کړی شوی و. سوداګرو بادینی کراسینګ پوینټ پرانستل یو غوره او ګټور ګام بللی دی چې د سره به پاکستان او افغانستان خپل د سوداګرۍ سامانونه وړي راوړي او افغانستان ته به د پاکستان نه په اسانه باندې سامانونه زی او د افغانستان نه به پاکستان ته دغه سامانونه په اسانه توګه باندې راوړل شي. پوهان وایي چې د بادینی پولې پرانستو سره په تجارت کې پرمختګ راتلی شي. د دې ګام سره نه صرف د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي تعلقات غوړه کېدي شي ولې د تجارت په حجم کې هم ډیر زیاتواله مخه تراتلی شي. په اړه ته ځای قبایلو ته د روزګار نوې موقع په لاس ورتلی شي. تاسو ګورئ پښتو ډیجیټل. ز ذاکر الله يم. په نننی دغه ویډیو کې هم دومره بیا به ملاوي کو. اجازه راکړئ. د الله پامان.